تازه د خوست په فضا کې بي پیلوټي الوتکې په خوست کې سیمه ییزې سرچینې د دغه ولایت په فضا کې د بي پیلوټ الوتکې د غزنی خبر ورکوي. سرچینې اشتسوب ورځپاڼې ته منلې چې د الوتکه سې شنبې د غبرګولي لومړی له سهار راهیسې د خوست په فضا کې غزمې کوي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د الوتکه له کومه ځای او څنګه د افغانستان هوایي حریم ته ننوتې ده. په وروستیو اونیو کې لوګر، پروان، کاپيسا، بغلان، نیمروز، کندهار، پکتیکا، پنجشير، هرات او بدخشان ولایتونو د بي پیلوټي الوتکو د غزمې شاهدان دي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې د مخه د لوګر محمد اغي ولسوالۍ په شاکار کلا سیمه کې د بي پیلوټ الوتکې په برید کې د ځانګړو طالب جنګیالو یو کم په نښه شو. په هغه برید کې د یو قمندان په ګډون 6 طالبان ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. که څه هم طالبانو د دغې الوتکې د غزمې په هکله څه نه دي ویلي، خو تر دې د مخه یې څو ځلې پر امریکا د افغان هوایي حریم د سرغړونې له کبله نیوکې کړي دي. بلخوا مسلین وایي د هیواد له هوایي ډګرونو هره ورځ 13 الوتنې کیږي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدي وایي چې هر 24 ساعتونو کې د هیواد له هوایي ډګرونو څخه له 10 نه تر 13 نړیوالې الوتنې کیږي. اخوا د فلای دوبۍ نړیوال شرکت چې تازه یې په پلازمینه کابل کې خپل رسمي استازولۍ پرانیستي وایي په 24 ساعتونو کې افغانستان ته 2 الوتنې لري او د راتلونکي جون میاشتې په 3مه به یوه بله الوتنه هم زیاته کړي چې له دې سره باید د الوتنو شمیر 3 ته پورته شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال 28 هوایي ډګرونه لري چې له 15 یې نړیوالې الوتنې ترسره کیږي او پاتې هغه یې د کورنیو الوتنو لپاره کارول کیږي.